سلام له خورشید د یوې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشر غني وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو ترڅنګ د طالبانو د تلفاتو له امله یې هم زړه ماتیږي. ښاغلي غني د امریکا له وایس نیوز سره په مرکه کې ویلي د طالبانو پر تلفاتو ځکه خوابدی کیږي چې طالبان هم افغانان دي او دی د ټول افغانستان ولسمشر دی. نوموړي ویلي چې د امریکا د نوې تګلارې موخه په افغانستان کې د جنگ دوام نه دی بلکې موخه یې په سویلي اسیا او سیمه کې د باثباته افغانستان جوړېدل دي. ولسمشر همدارس خبرداری ورکړی که چیرې په افغانستان کې اوسنی نظام سقوط وکړي دغه هیواد به د نړیوالو ترهګرو پر روزنځای او اډې بدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا د بیارغونې د ارزونې ادارې یا سیګار د افغان میرمنو د ځواکمنتیا په اړه د امریکا تر ټولو لویه پروژه یا پروموټ یوه ناکامه پروسه بللې ده. دغه پروژه چې په نړۍ کې د ښځو د ځواکمنتیا لپاره تر ټولو لویه پروژه ده نږدې 15 کاله مخکې په کابل کې پلې شوه او ټاکل شوې وه چې 15,000 افغان میرمنو ته د زده کړو پرمختګ او کارموندنې په برخو کې موقع رامنځته کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د بیارغونې چارو ځانګړی څارونکی جانسب کو وایي چې د دغې پروژې له پیله تر اوسه 9.8 میلیونه ډالر لګول شوي چې په ترڅ کې یوازې 55 میرمنو ښې دندې ترلاسه کړي دي. د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله 15 کسان ټپیان شول. د ننګرهار د رسنیو دفتر مسؤلین وایي دغه پیښه نن سهار نږدې 7 بجې د کږې زوړ بازار سیمې یو پله لاندې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. ویل کېږي د 3 ټپیانو روغتیایي وضعیت ډېر نازکه دی. د هرات پر فارسي ولسوالۍ د طالبانو ډله ییز برید په شا وتنبول شو. د هرات امنیه قماندان امین الله مرخیل وایي یو شمېر طالبانو تېره شپه نږدې 11 بجې د فارسي ولسوالۍ پر ودانۍ برید وکړ خو د 7 بریدګرو له وژل کېدو او 11 نور له ټپي کېدو وروسته یاده ډله بیرته شاتګ ته اړه شوه. د نوموړي په وینا په دې نښتو کې چې د نن سهار تر 2 بجو یې دوام وکړ افغان ځواکونو ته پکې زیان نه دی اوښتی. په هرات کې اطلاعاتو ته د خبریالانو نه لاسرسی لا هم یو له جدي ستونزو شمیرل کیږي. په دغه ولایت کې له رسنیو ملاتړو ادارو تېره ورځ په هرات ښار کې په یوې ناستې کې همداراز په ډاګه کړه چې له پرله پسې شکایتونو وروسته لا هم په دغه ولایت کې یو شمېر ادارې معلومات له خبریالانو سره نه شریکوي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې د سیمه ییزې ادارې مسؤلین خپل دغه کار ته دوام ورکړي نو د یو اعتراضي لیک په ترڅ کې به په پلازمینه کابل کې مرکزي اړوندو ادارو ته به وروپېژندل شي. سره له دې چې سیمه ییزې ادارې تل اطلاعاتو ته د لاسرسي د ستونزو د حل ژمنه کړې خو تر اوسه دغه ستونزه نه ده حل شوې. او 15 طالبان د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. د ننګرهار د والي ویاند وایي په دغه عملیاتو کې چې تېره ورځ پیل شوي 20 نور کسان له طالبانو سره د اړیکو د لرلو په تور نیول شوي او ځانګړې هم ترې پوښتنې روانې دي. ویل کېږي په دې عملیاتو کې چې اوس هم روان دي د یارې ولسوالۍ یو شمېر کلي د دولت د وسلوالو مخالفینو لستونه پاک شوي او یو شمېر وسلې هم د افغان ځواکونو لاسته لوېدلي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.